خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په پیل کې د غونډې له اجنډا سره سم پر یو لړ موضوعاتو بحث وشو چې له جملې د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارې به د ملي پراختیا شرکت لخوا د شوي قرارداد له مخې بشپړېږي او د بند د پاتې چارو له تکمیلېدو وروسته به د ځمکو ویش په اړه تصمیم نیول کیږي. همدارنګه پریکړه وشوه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغانستان اسلامي امارت لخوا یوه رسمي اعلامیه ترتیب کړي او د ملي رادیو تلویزیون او محلي رادیوګانو له لارې د ولس ته دا وضاحت ورکړل شي چې د قوشتېپې کانال او نورو کانالونو اړوند د ځمکو د توزیع په اړه روانې ګنګوسې حقیقت نه لري او هیڅوک حق نه لري چې د یادو کانالونو اړوند د ځمکو په حساب له چا سره د توزیع معامله وکړي او یا په دې نامه له خلکو څخه پیسې او اسناد راټول کړي. که چا د کانالونو د ځمکې د ویش په نامه له ولس څخه پیسې یا اسناد واخیستل نو حکومت لخوا به د جدي او قانوني چلند سره مخ کیږي. ورپسې په هیواد کې د ذخیروي بندونو د تخریب او ماتېدلو د مخنیوي، ساتنې او پاملرنې په پار پریکړه وشوه چې د اوبو او انرژۍ وزارت له مالیې وزارت سره په ګډه کار وکړي او هغه بندونه دې په ګوته کړي چې بیړني ترمیم ته اړتیا لري او بیا د ملي بودیجې له لارې د دې بندونو د ترمیم، ساتنې او څارنې لپاره موضوع د وروستۍ پریکړې په پار اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په بله برخه کې د شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د ورکړې پر څرنګوالي بحث وشو او پریکړه وشوه چې د اقتصادي کمیسیون د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک د 23مې نیټې د 6مې مصوبې د فیصلې پر اساس د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت، مالی وزارت او د افغانستان بانک لخوا د نورو اړوندو وزارتونو، ادارو او خصوصي سکتور سره په مشوره د خصوصي شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د استرداد څرنګوالی تایید دی. د کابینې له تایید وروسته د مالی وزارت او د افغانستان بانک له نورو ارګانونو سره په همکارۍ د یادو تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د ورکړې څرنګوالی د ترتیب شویو موادو مطابق اجرا کړي. همدارنګه د هلمند د زمینداور کانال پروژې په اړه خبرې وشوې. پریکړه وشوه چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په همغږۍ او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په مشرۍ د اوبو او انرژۍ وزارت، کانونو او پټرولیم وزارت، ملي پراختیا شرکت او چاپیریال ساتنې ملي ادارې یوه ګډه تخنیکي کمیټه د زمینداور کانال په اړه یو ځل بیا څېړنې ترسره کړي او هلته د اوبو د زیرمو په پام کې نیولو سره د پروژې د امکان سنجۍ او قیمت ټاکنې په ګډون ترسره شویو مطالعاتو ته له سره کتنه وکړي او د خپلو موندنو راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر او همدارنګه د هیواد په نورو ګمرکونو او بندرونو کې له 10 کلونو د ټیټ ماډل موټرو او همدارنګه د خلاص هغو موټرو چې تیرې ادارې د 5 کالو اسناد ورکړي وو خو وخت پوره شوی دی او تیرې ادارې ضبط کړي دي. همداراز هغه موټر چې ترافیکي پیښې یې کړي دي او تیرې ادارې ضبط کړي دي. د دې ټولو موټرو په اړه پریکړه وشوه چې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د 1443 هجري قمري کال د 28مې مصوبې د فیصلې پر اساس د هیواد په ګمرکونو کې د درول شویو او نورو نامحصول شویو موټرو د محصول کولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په موخه دی د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورتي چارو تنظیم کمیسیون لخوا د برابر شوی راپور پر اساس جوړه شوی طرح تطبیق او عملی شي او اړوند چارې دي د ټاکل شوی هیئت لخوا تعقیب شي. نور سمسور بکړو، نور سمسور بکړو د جنت په مثال